خوشحالي ته دا جواب ورکړي الله له الله خوشحالي راوسته نو ته په بدل کې دا کې عیاذ بالله دمان راولي ګډوي او باز ډولکي او باجي او دا شي نه راوړي سجل خوشحالي شپه ویښ کېناسته او بیا منځونه پرېښوده زه ډېر حیران شوم د اختر په ورځ به تاسو کتلي د اختر په دې منځو کې سمه ګڼئ او د هغې نه مخکې د اختر د منځه نه مخکې د سهار د مونځ چې ده په دې کې هم ښه ګڼئ او بیا د ماسپښین په منځه کې یو څو کسان ولاړي د مازدیګر په منځه کې یو څو کسان ولاړي چې شو هغه کسان ټول ویده دي ولې ځکه چې د شپې را جمع شوي وو خپلوان راغلي وو ملګري راغلي نو په دې طریقې سره ته شکر ادا کړې الله دې له خوشحالي درکړه الله د باندې رحم وکړو ته په دې طریقې سره د هغې جواب ورکړې نو ټولو ته زما دا نصیحت دی او دا وصیت دی چې د اختر د ورځې د خوشحالي ورځې دي ښه پکې وګرځئ که حکومت ته اجازت درکوي نو وګرځئ لاړ شئ ها خو غیبت مه کوئ پالتو مجلسونه مه کوئ د ټنګ ټکور مجلسونه مه کوئ د سندرو مجلسونه مه کوئ بعض والعیاذ بالله دمان راولي ګډوي او بعض ډولکي او باجي او دا شي نه راوړي سجل خوشحالي ده خوشحالي ته دا جواب ورکړي الله له الله خوشحالي راوسته نو ته په بدل کې دا کې د الله نه یره پکار ده او ځان لرې ساتل پکار دي د هر هغه کار نه چې هغه د الله د غضب سبب ګرځي او د الله د ناراضۍ سبب ګرځي د هر هغه کار نه ځان لرې ساتي